سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به په تن اوسي. ګرانو وروڼو، غواړمه چې یو پیغام له تاسو شریک کړم او هغه د هغې هلک یا ماشوم چې کوم د تراب صاحب شعر وایي او بل یو قاري یا مثلا د هغه مدرسه کې یو استاذ چې راپاڅي او هغه ماشوم وهي او بیا هغه ماشوم په ډېر داسې مظلوم شکل داسې شاته وروسته ګوري دې دپاره چې دا څه کېږي. زه همیشه مقصد یا خلک رانه خفه کېږي او د خلک راسره ورانېږي، همدا علت دی چې زه تریخ حقیقت وایم او د الله دپاره وایم او په دې راسره بیا خلک دښمني کوي او دا ماته معلومه ده. اوس زه دغې سړي ته دغه شخص ته چې ږیره هم ورپورې ده او داسې د عالم نوم هم له ځانه پورې لري، زه درته اوس وایمه چې قرآن او حدیثو کې ورته جواب لرمه او بڼکه بڼکه دې له دې وباسمه په دې خاطر باندې چې ټول خلک په دې پوه شي. که چېرته دا وی نو ما د دې که تنهایي داسې کار کړی وی او لیدل شوی نه وی چې د لاس نه مې رانیوه او ورته مې وویل چې دا ښه کار نه دی، داسې نه دی، داسې نه دی، ما دله ورته د ده عالم زه جوړېدمه. د قرآن او د حدیثو په رڼا کې ټولې واورې ورته جواب لرمه. که صحیح نه راځي دا سر په ما باندې کل کړي. قرآن او حدیث هم دا وایي چې تاسې یو انسان پر مخ مه وهئ، د دې وجوهات بیخي زیات دي. یو خدا دی چې دې نه منع راغلې ده، دویم دا الله پاک بیا جوړ کړی دی، د دې قدر پکار دی. انسان اشرف المخلوقات دی. انسان چې اشرف المخلوقات دی، دغه ژبه چې له درکړې د دې نه کار واخله او یو نصیحت ورته وکړه. وهل په اول ځل وهلم که کوي، البته چې ګناهګار شخص اوسي په داسې ځای به وایي چې هډوکې ونه لري، سر خو نه، حتی په ملا باندې یا مثلا د ځای چې مثلا غوښه ډېره ولري چې ماتېدو سبب ونه ګرځي. صحیح شو. دویم د نصیحت کولو ادب دا هم نه دی چې ته د یو کس په ډک منظر کې یا ډک مجلس کې رانیسي او وهې. نو دا هغه څه دي چې زه په دغې خلکو باندې هم یو او داسې په قهر باندې یم، سخت غوسه یم ورته په دې خاطر چې د نه باید بڼکې ایستلی وی چې ده خپله هغه خپل دغه لیدلی وی، هغه نتیجه لیدلی وی د دغې کړنې. نو په هر حال یاد ولرئ ورونو، په قرآن او حدیثو کې الله پاک سر جوړ کړی دی، الله پاک انسان جوړ کړی دی، د دې دا اشرف المخلوقات دی، دا عقل لري، شعور لري. موږ له دغه ژبه چې د بیان دپاره کړې باید په دې بیان وشي، باید راپاڅېدلی ویلی وی چې دا نه دی، یا اشاره یا داسې کوم انداز یې خپل کړی وی چې دغه پیغام یې دې ماشوم ته رسولی وی او د دې نه وغیره. دا د تراب صاحب شاعري ده، ډېر یو ښکلی پیغام له ځان سره لري. نو دا هغه خبرې دي چې زه دغې خلکو ته او هغه شخص ته چې دا ماشوم یې وهلی کومه چې دا طریقې غلطې دي او په دې طریقو باندې ژوند مه سفرې کوئ. نور وخت مو نه نیسم، په رب مو سپارم. ښاد او آباد او سرلوړي او کامیابه اوسئ. پیغام در سره بیا هم شریکومه د دې دپاره چې ښه قضاوت وشي او په ما هم غلط تهمات یا بهتان ونه لګي. راځئ په شریکېږو. مننه.